د افغان کرکټ بورډ پر مخ یوه کلکه څپېړه د اصغر افغان لخوا. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. د ویډیو له شریکېدو وړاندې زموږ چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. اصغر افغان وایي په نړیوال جام کې مو موخه قوي لوبډلو ته ماته ورکول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د یوې نړیوالې رسنۍ سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې راتلونکي نړیوال جام کې زموږ موخه یوازې لوبېدل نه، بلکې هڅه مو دا ده چې قوي لوبډلو ته ماته ورکړو. پخوانی کپتان اصغر افغان وایي کله چې افغان ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه، نو موږ په دې لوبډله کې د ستونزو پر لرې کولو کار پیل کړ، او اوس په درې واړو برخو کې زموږ لوبډله ښه او برابره ده، لکه توپوهنه کې، توپ اچونه کې او ډګر ساتنه کې. درې واړو کې ډېره قوي سوې ده چې هیڅ کمزورتیا پکې نه لیدل کېږي. نړیوال جام د مې میاشتې پر 13مه نیټه پیلېږي چې افغانستان به لومړۍ لوبه د اسټرالیا په وړاندې ترسره کړي. ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. که مو ویډیو خوښه شوې وي له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ. والسلام.